Patila se flagshi the manshatu karubar. Today is our rally, which is about drugs. There are many causes of drugs, like number first, lung cancer, number second, heart attack, and liver problem. Every cancer is produced by smoking. So we should prevent these drugs, and awareness should be there to prevent the drugs. For Aslan Namayish Pabandi. आपको मालूम है कि ज़िला गिलासपा एक बहुत बुरा मंजिला थी, तो मौजूदा चंद सालों से गिलासपा ज़िले में मंशियात फरोशी बहुत अरूज पर आ चुकी है, जिसमें बॉयज़ शामिल है, इसकी आदी हो चुकी है। उसके बिलखसूस आजकल जो है फीमेल इसकी शिकार हो चुकी है। गिलासपा की द मुंशियात कारोबार ډیر په تیزی سره روان دي، حتی زموږ ځوانان په دې کې راغلي دي او که زه ووایم زموږ فیمیل په دغه کې راغلي دي. د منشیاتو کاروبار ډیر زیات زموږ په هره گلی او په هره محله کې خرڅیږي. ګران چیرمن خوشحال خان کاکړ، ګران شریک چیرمن مختار خان یوسف صاحب. The escalation of armed culture in Gilasipula is steadily increasing day by day. The local administration takes no measure to curb it, and despite the frequent use of weapons in regional programs, it is imperative for the authorities to take decisive against this trend. Otherwise, PSO Pashtunkhwa Students Organization may need to protest against this trend. Gran Sharwalo, Lada Satremaza, Gilasipula Bazar ki منشیاتو کاروبار په ډېر چټکۍ سره روان دي. دلته خلک خرڅوي. نیشنل عوامي پارټي د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ضلع کلاسپلا سینیر معاون سیکرټري، تاسو ولیدل چې نن په سلګونو سټوډنټس زموږ خویندې دا راوتلګي ولې او دوی دا شعار ولو چې موږ اصلي کلچر چې دی دا نه غواړو، موږ په تعلیمي ادارو کې چې دی منشیات فروشي نه غواړو. دا یې په ډېر پښتني مینه باندې د ولس دوستۍ، تعلیم دوستۍ او امن دوستۍ ثبوت ورکړلی. په دا وخت کې چې زموږ د ټولنې ځوانان اکثریت برخه په نشو اخته دي، په تماشو اخته دي، په د اصلي شوق په مخه کړي دي، په سوشل میډیا کې د دې نمایش کوي، په ودونو او په کوزدو کې د دې شي نمایش کوي. خو بل خواته د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن ځوانان لوستونکي د دوی ذمهواره ملګري راوتلي دي او له ښاروالو، له سټوډنټه، له تنظیمو او له ټول نظامیه زه دا غوښتنه کوي چې موږ چې دی په خپل ښار کې بدامني نه غواړو، اصلي کلچر نه غواړو، منشیات فروشي نه پرېږدو. دا وخت د پاکستان ټولې تعلیمي ادارې په منشیاتو اخته دي. لہذا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن دا نن مظاهره کړې ده. که انتظامیه چیرې دا کار سنجیده وانخلي، نو پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن به په راتلونکي کې هم بیا دغه احتجاجي تحریک او دا سلسله جاري ساتي. مننه.